دوستانو سلامونه او درنښت لرم، صحت ولرئ. تاسو دا ښایسته یاغي غرونو ته وګورئ، دا ښایسته واورې ته وګورئ. والله داسې خوند کوي چې حقیقت چې موږ یې پر شاعري راوستو. شاعر څه ښه ویلي دي چې ګرانه وطنه څومره زیبا یې، ګرانه وطنه څومره زیبا یې، جنت د ځمکې زړه د دنیا یې. زه فکر کوم چې سلیمان لایق صاحب یو شعر دی چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ سي، که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو، دا کاڼي بلالونه سي، دا بوټي بلوانګ سي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د افغانستان پر جوړ باندې یووالی راکړي، قوت او قدرت یې راکړي. خدای پاک دې موږ ته د یو بل زغملو قوت او قدرت راکړي.